الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. د امام نووي رحمه الله د دې مبارک کتاب د وضاحت په سلسله کې د درسونو چې په دې کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلویخ حدیثونه را نقل کړي دي. مشهور دی د کتاب په دې باندې الاربعون النوویه، هغه سلویخ حدیثونه چې امام نووي را جمع کړي دي. اگر که د سلویختونه زیات دي خو په سلویختو مشهور دی. اخرنی درس کې موږ پنځم حدیث ختم کړو. پنځم حدیث د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې زموږ په دې دین کې داسې سره وویستو چې هغه په دې دین کې نه وي نو دا مردود دی. د دې حدیث ښه پوره وضاحت شوی و او د دې شرحه شوی و. نن به انشاءالله د شپږم نمبر حدیث نه شروع کوو په دې مبارک کتاب کې. شپږم حدیث دی عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ده حديث ده نعمان بن بشيرنا روايته. نعمان بن بشير ده مشهور صحابي ده، انصاري ده او خزرج کی ده. ځکه چې انصارو دوه غټ خاندانونو کنه، اوس او خزرج، نو دی په خزرج کې دی. د ده پلار بشیر ابن سعد دم صحابي دی. نو نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما دوانه صحابه کرام دي، دوانه صحابیان دي. او د دوی مور عمره بنت رواحه، خور د عبدالله ابن رواحه ده. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو اولنی ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ نه بعد چې د انصارو پیدا شوی دی هغه دا دی. د انصارو اولنی ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتګ نه بعد چې پیدا شوی دی مدینې ته نو هغه نعمان دی پیدا شوی. او د ده په باره کې هغه یو حدیث ډېر مشهور دی چې کله هم د نعمان تذکره راشي هغه حدیث ذهن ته راځي. چې کله هم د نعمان تذکره راشي نو هغه حدیث ذهن ته راځي چې هغه په صحیحینو کې دی، مختلف الفاظ دي د هغې. په هغې کې داسې دي چې نعمان وی اعطانی ابي عطیه، زما پلار ماله یو پیر سه هدیه را کړه، عطیه یې را کړه. بشیر یادو په پلار. نو دې ښځې ورته ووایي عمره بنت رواحه، داسې اوچت خلک وو. وی لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی په دې کار باندې د پیغمبر نه تپوس وکړه، هغه پې ګواه کړه، هسې مه کوه. ته دې زوی له خو دا څه ورکې، خو اول د پیغمبر نه تپوس وکړه. لاړ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بشیر ورته وی یا رسول الله انی اعطیت ابني من عمرة بنت رواحه عطیه. زما کوم زوی چې د عمره بنت رواحه نه دی هغه له ما د خپل طرف نه یو هدیه ورکړه، یو عطیه مې وله ورکړه. نو هغې راته امر وکړو چې ته لاړ شه او پیغمبر پې ګواه کړه. عمره راته ووایي، د ښځې راته ووایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اعطیت سائر ولدک مثل هذا، تا ټولو بچو له دغه شان هدیه ورکړې ده که څنګه؟ وایي ما ورته چې لا نه. نو یفتقوا الله، د الله نه ویرېږي. واعدلوا بین اولادکم،
خپل بچو په منځ کې عدل کوئ. نو بیا زما پلار راغی فرد عطیته، هغه عطیه واغسته واپس. د دې حدیث مختلف الفاظ دي. نو په یو کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووایي فلا تشهدني اذن، بیا ما سره ګواه کې فإني لا أشهد على جور، زه په ظلم باندې ګواهي خو نه کوم. یو روایت کې داسې راځي فأشهد على هذا غیري، لاړ شه بل څوک پرې ګواه کوه نو موږ پرې سره ګواه کې. یو روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء، ستا دا خوښه ده چې دا ټول زامن تا سره یو شان ښه کوي، ستا سره په معاملاتو کې ستا سره په خوب کې دا ټول بچي ستا سره یو شاني؟ وایي چې او زما داسې خوښه ده فلا اذن، نو بیا ځه ته دا خوښوې چې ټول دې زما سره په خوب کې یو شاني او بیا ته ورسره یو شان معامله نه کړي. په یو روایت کې داسې هم راځي فلیس یصلح هذا، نو بیا خو داسې نه کېږي. وإني لا أشهد إلا على حق، او زه خو صرف په حق باندې ګوایي کومه، په ناحقه کار باندې زه څنګه ګوایي ورکم؟ نو دا واقعه د دې مشهور صحابي سره تړلی شوې ده. کله چې د نوم راشي نو دا حدیث ذهن ته راځي. د دې حدیث نه غټه فایده ګوره موږ ټولو دپاره دا چې د بچو په منځ کې عدل انصاف. ښه ګوره عدل دې ته نه وایي چې ټولو بچو له یو شان هر څه، نه نه، عدل دې ته هم نه وایي. کم چې د ضرورت شي نه دي هغه به هر یو ته هغومره میلاویږي څومره چې ضرورت دی، د هغې نه زیات به یې جدا مسله ده. لکه مثال کې یو زوی دی 15 کالو دی یا د 16 17، بل زوی د 10 کالو او تا کله ګاډی واغست، بل د ته ظالمه، نو دې کشر لم ګاډی والا کړ. سم خیال دی؟ نه، شریعت ته خدای دی خو اوس د دې یو خرچه ډېره ده، مشر دی، سبق یې ډېر دی، غمخادي ده، کشر دی. نو دې خبرو ته پکې سوچ کې شریعت دا نه دی ویلي چې بس هر څه یو هر څنګه چې دا به ټول یو شی دی. نه دې دا مطلب نه دی. دغه شان د زنانو په منځ کې عدل هم ګورې زموږ د عوام پرې نه دي پوه. عوام وایي چې عدل دې ته وایي زنانو په منځ کې چې دواړو له به هر څه یو شان راوړي. نه، د ضرورت نه زیات شي نه دا به یو شان راوړي، دا صحیح دی دا خبره. خو نور هر څه خو به یو شان راوړي. و د یوې په سر باندې دړ لی او ته له پینډول ګولې راوړي، یې بلې له هم راوړي؟ نه، د هغې په سر دړ نشته. د یوې مثال کې جوړه نشته، پیزار یې شلېدلی تا ولې راوړ، او اوس ته د ضرورت نه زیاته مستي کې نو بیا به راوړي ټولو له لاړې مارکېټ ته چې راشه یو جوړه به والم، دې ښځې له به جوړه والم، بیا هغه بلې له به مالي. مارکېټ کې دې پیزار خوښ شو، یاره دا بلې له م راواله، زه دې له به د سرو یو ګوتې راواله، بلې له م راواله. ځکه چې دا هغه څه دي چې د ضرورت نه څه دي زیات. هر چې ضرورت دی نو بیا هرې ښځې له هغه څه ورکړه چې د څه ورته ضرورت دی. دا یو فایده. که دې حدیث کې څه دي دا حدیث به ووایو بیا به وضاحت کوو. نعمان بن بشیر وایي چې د ده کنیت ابو عبدالله دی، او دا خبره موږ مخکې بیان کړه تېر شوي درس کې چې د عربو د عادتو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم داسې یو صحابه کرامو او د اوسه پورې چې دوی ځان له کنیتونه ایږدي. د ده کنیتو ابو عبدالله. دی وایي چې ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده او دې نه دا واضح شو چې ډېر په وړوکوالي کې اورېدلې ده. ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی دی پیدا شو او دا اورېدلې ده. دا وایي ماشومانانو حدیثونه به یادول. زمونږ هغه د درس کې ورته 50 پیرې خبره وکړه به چې وځي جومات نه یېره شي، مشر سړی به یاره زمونږ ذهن وي، او څوک وایي ژبه مې لږه پیړه شوې ده او څوک وایي ژبه درنه شوې ده. او دنیا دپاره یو داسې عذر چا بیان نه کړو.
نو دا د هغوی ماشومانان سبحان الله. نعمان ابن بشیر وایي ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده. دا ډېر غټ حدیث دی، ډېر بنیادي حدیث دی. ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال واضح دی او حرام سری حرام واضح دی. وبینهما امور مشتبهات. د حلال او د حرام په منځ کې مشتبهات دي چې پته یې نه لګي چې حلال دي او که حرام دي. لا یعلمهن کثیر من الناس. ډېرو خلکو ته دغه مشتبهات نه دي معلوم، چېرې دا به حلالي او که دا به حرامي. فمن اتقى الشبهات، چا چې د دې شبهاتو نه ځان لرې وساتو. وضاحت به راشي چې له شبهات څه ته وایي. چا چې د شبهاتو نه ځان بچ کو، فقد استبرأ لدینه وعرضه، نو یقینا د حفاظت وکړو د خپل دین او د خپل عزت. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. او څوک چې په شبهاتو کې واقع کیږي نو غالبا په حرامو کې واقع کیږي. بیا پیغمبر ناشنا مثال ورکړی دی، کالراعي یرعى حول الحما. یو شپنکی دی ګډې بیزې راوستي دي د سرولو دپاره چې دوی وسرېږي. نو شي چلې وکړو لکه یو کس دی د هغه مزیدار باغ دی، پټې دی او د هغې نه ګیر چاپېره حدود تو کړي دي، لکه لرګي تو کړي دي، وسپنې تو کړي دي، دیوالې وړي کوونته کې والی دی. الغرض د خپل ځای چې دی نو د دې حدود اچولي دي چې دې ته څوک دننه نه ورشي. حما دې ته وایي په عربۍ کې. یعنی داسې ځمکه چې هغه د څاروو د سرولو نه منع شوي، منع کړی شوي. دا سړی راغی دا شپنکی او ګډې بیزې پرېښودې دغې ځمکې په خوا کې. یوشکو ان یرتع فی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو بیا خو یره ده کېدای شي دا ګډې بیزې دننه ورننوځي. دا هو عقل شته؟ نشته. غلطي د چا وه؟ ولې د شپنکي غلطي وه؟ داسې ځمکو ته ولې نږدې راتو؟ ولې دې داسې علاقې ته دې نږدې راغی چې هلته دا کار منع دی او بیا ورته ګډې بیزې پرېږدي نو دوی به ورننوځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الا وان لكل ملک حما. دا خبره یاده کوي چې د هر باچا یو ناغی، ناغه څه ته وایي؟ حدود یې ښودي، هر باچا یې ښودي دي. الا وان حما الله محارمه. او هغه حدود چې الله یې ښودي دي هغه څه دي چې الله حرام کړي دي، هغې ته به نږدې نه ورشي. دې ټولو خبرو وضاحت به کېږي انشاءالله. الا وان فی الجسد مضغه. پیغمبر وایي یقینا په بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله. چې دغه ټوکړه برابر شي نو ټول بدن برابرېږي. واذا فسدت، او چې دغه ټوکړه ورانه شوه که نه، فسد الجسد كله، نو ټول بدن ورانېږي. الا وهي القلب. الا وهي القلب. خبردار هغه ټوکړه هغه زړه دی. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی. ډېر بنیادي حدیث دی دا. بعضو علما دا ویلي دي وی دا حدیث ثلث الدین دی. ثلث الدین معنی څه؟ د اسلام درېیمه حصه په دې کې بیان شوې ده. مغټې مسلې پکې راغلي دي. درېیمه حصه دین په دې حدیث کې شته. او بعضو علما ویلي دي وی دا ربع الدین دی، څلورمه حصه ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله به دا خبره کوله، وی څومره حدیثونه چې په اسلام کې راغلي دي دا ټول واپس کېږي دریو ته. یعنی بنیادي حدیثونه څو دي؟ درې. پای کې دوه مونږ بیان کړي دي. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارو مدار په نیتونو دی. دا بنیادي حدیث دی، ځکه چې باطني اعمال په ترشي درس کې ما ووایي باطني اعمال ټول په دې کې راغلي. دویم حدیث دی من احدث فی امرنا، د عایشه رضی الله عنها حدیث.
ځکه چې دې کې دنه کوم اعمال رالو ظاهري پکې ټول رالو. او دریم حدیث دی الحلال بین والحرام بین د نعمان بن بشیر. هغوی د درې حدیثونه بنیادي حدیثونه دي. امام ابو داود رحمه الله پکې څلورم حدیث بل زیات کړی وایي څلور حدیثونه بنیادي دي. څلورم کوم یو دی الدین النصیحه په دې بسره روان دی چې دین د خیرخواهۍ نوم دی. نو دا ډېر بنیادي حدیث دی. اولنۍ فایده په دې حدیث کې وایه چې حلال واضح دي او حرام څه دي واضح دي. او په منځ کې داسې کارونه دي داسې شیان دي چې هغه مشتبهات دي ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. نو فایده دا شوه چې خبرې درې قسمه شوې. شیونه درې قسمه دي یا امور درې قسمه دي. یو هغه شی دی چې بالکل حلال دی څه شبهه پکې نشته. وایي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حلال واضح دی او حرام واضح دی. یو هغه حلال دی چې بالکل واضح دی لکه موږ چې دا اوبه څکو اوبو کې څه شبهه شته؟ هېڅ شبهه پکې نشته بالکل واضح حلال دی. یا څه خورو یا مباح او جایز کپړې اچو نو دې کې دنه ټول هغه څه رالو چې الله حلال کړي دي او واضح دي. دویم قسم هغه دي چې حرام دي او واضح حرام دي. واضح حرام چې شبهه پکې نشته. په دې کې دنه ټول هغه ګناهونه رالو چې الله حرام کړي دي او څه شبهه پکې نشته. لکه جادو څه دی حرام دی څه شبهه پکې شته نشته څه شک پکې شته نشته پکې. مور پلار سره زیاتې کول د مور پلار خبره نه منل د هغوی نافرماني شک پکې شته نشته پکې. د یتیم مال خوراک شو خو د ټول نه لویه ګناه شرک واضح حرام کار دی څه شبهه پکې شته څه شک پکې شته نشته پکې. درېیمه خبره درېیم کار حدیث کې د دې وضاحت راغلی وبینهما امور مشتبهات. او په منځ کې داسې خبرې دي چې هغه څه دي مشتبه دي مشتبهات دي. لا يعلمهن كثير من الناس ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. خو سوال دی چې د مشتبهات څه ته وایي؟ نو جواب دا دی د علماو خو دې منځ کې یعنی اختلاف دی چې مشتبهات څه ته وایي. واضح قول لري چې مشتبهات دې ته وایي هغه مسلو ته چې د علماو پکې د دلایلو دلایل سره اختلافي. د علماو پکې د دلایلو دلایل سره اختلافي چې دا کار به حلالي که دا کار به حرامي. نو بعض علما یو څه وایي او بعض علما بل څه وایي. دې ته څه وایي؟ دې ته مشتبهات وایي. مونږ خو وایي که نه چې اولنۍ خبره واضحه حلال دي دویمه خبره واضحه حرام دي. درېیمه کې مسله ده مشتبهات چیرې حلال دي که حرام دي د دلایلو دلایل سره د علماو په منځ کې اختلاف دی. اختلاف هم بنیادي اختلاف چې زورور اختلافي کمزوري اختلاف له اعتبار نشته. لا يعلمهن كثير من الناس ډېرو خلکو ته دا مشتبهات نه دي معلوم. د دې نه څه نتیجه راووته چې ډېرو ته نه دي معلوم؟ څه مطلب شو؟ عام خلک پرې نه پوهېږي. لکه دلته پیغمبر دا نه دي ویلي چې هیڅ چا ته نه دي معلوم. نه دین الحمدلله واضح دی خو هر چا ته نه دی واضحه. هر چا ته نه دی واضحه. مطلب دا شو چې ډېرو ته نه دي معلوم. نو داسې خلک هم شته چې هغوی ته معلوم دي. او هغه څوک دي؟ هغه علما دي. دي کومو ته چې د مشتبهات نه دي معلوم وبینهما امور مشتبهات. یو روایت کې راځي وبینهما مشبهات. دي کومو ته چې د مشتبهات نه دي معلوم د دې کم علمۍ د لاسه
یا د کم سوچ د لاسه د تدبر د لاسه د هغې د لاسه ورته نه دي معلوم. نور دا معنی نه دی چې مشتبهات هېڅ چاته نه دي معلوم. الحمدلله علما شتي او الله علماو له بصیرت ورکړی او هغوی ته دغه مشتبهات معلوم دي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ډېرو خلکو ته نه دي معلوم، مطلب ډېرو ته معلوم دي، ډېرو ته نه دي معلوم، ډېرو ته معلوم دي. دلته دا نه دي ویلي چې لا یعلمهن اکثر الناس، چې ډېرو زیاتو ته نه دي معلوم. که داسې ویلی چې ډېرو زیاتو ته اکثر یې ویلی بیا معنی ده چې لږو ته معلوم دي. خو داسې ویلي وي ډېرو ته نه دي معلوم، نو چې ډېرو ته نه دي معلوم نو ډېرو ته معلوم دي. ډېرو ته نه دي معلوم، ډېرو ته الحمدلله معلوم دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فمن اتقى الشبهات، چا چې د دې شبهاتو نه ځان لرې وساتو. فمن اتقى معنی ده چې د دې شبهاتو او د خپل منځ کې شبهاتو په منځ کې او د خپل منځ کې یو دیوال جوړ کړو، د هغې نه ځان لرې وساتو. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نو د خپل دین حفاظت وکړو او د څه حفاظت یې وکړو؟ د عزت حفاظت یې وکړو. څوک چې د شبهاتو نه ځان لرې ساتي نو د حفاظت وکړو د خپل دین او د خپل څه؟ د خپل عزت. اوس یو سړی مانه دا سوال کولی شي، زما دا خبرې لږ په غور سره واورئ، کیدای شي دا کیدای شي نو بلکې غالب ګمان دی چې دا به نه وي. که اوس څوک دا تپوس وکړي چې د دې سم یعنې په څه طریقې به یو سړی د شبهاتو نه ځان لرې ساتي، څنګه لکه؟ نو جواب یې داسې دی لکه اوس یو مسله ده د علماو او یو سړي ته پکې شبهه ده. ګوره شبهه هلی چې دلیل علم ورسره نه وي، عالم ته شبهه نه جوړېږي الا دا چې یو مسله کې کمزوری جدا مسله ده. نور شبهه هغه چا ته وي چې د هغه سره علم نه وي، دلیل ورسره نه وي. لکه داسې مثال والا په دې به پوه شي انشاءالله. یو مسله ده په هغې کې 3 اقوال دي. لکه بعض علما دا وایي چې دا کار واجب دی، یو کار دی، بعض علما وایي دا کار څه دی؟ واجب دی. بعض وایي مستحب دی، یعنی کول یې غوره دي او نه کولو باندې ګناه نشته. او بعض وایي جایز دی، یعنی کولو کې ثواب نشته، نه کولو کې ګناه نشته. څو اقوال شو؟ 3. کم شو؟ واجب دی، جایز دی، مستحب دی. اوس په دې کې یو سړی وي چې زه احتیاط کوم ځان د شبهاتو نه لرې ساتم، نو زه به څه کوم؟ نو دی به کوم قول باندې عمل کوي؟ واجب باندې. ولې؟ دا احتیاطي ده، نورو په نسبت دا احتیاطي ده، واجب. ځکه کوم چې جایز وایي ورته چېرې واجب نه دی، نو سړی وایي چېرې کیدای شي د دې خبره کمزوري. نو که د دې کمزوري شو نو بیا صحیح کومه یوه ده چې دا واجب دی، دا به لازمي. خو اوس کیدای شي سړی مستحب نه، کیدای شي لازمي چې کول به لازمي او که نه به. چې ته اوس په دې کې شکي چې یاره کول به لازمي او که نه به، شبهه پکې راغله که نه، ویې که لازم یې که، دې کې څه شو؟ احتیاط شو. ښه بل مثال بله درکړم خبره به ښه واضحه شي. داسې به ووایو یو کار دی، یو عالم وایي چې دا حرام دی، دا کار څه دی؟ حرام دی. هغه بل وی دا کار مکروه دی، یعنی ځان ترې ساتل غوره دي او که چا وکړو نو ګناهګارېږي نه. 3 قول هغه وایي مباح دی. اوس په دې کې احتیاط په څه کې دی؟ حرام کې، دې کې احتیاط دی. لکه اوس یو کار دی، لکه دا کار وکړم که نه، دا کار زه دا کار حرام دی یاره دا مه کوه. بل ورته نه نه دا کار مکروه دی، که دې وکړو نو ښه خبره نه ده او پرېښودی غوره دي. اوس څه وکړم؟ ویې کړم که ویې نه کړم څه به یې؟ حرام مکروه حرام مکروه. دې کې احتیاط په دې کې دی چې ځان ترې بند کړه، او ځان به ترې بندې په دې قول سره چې ته څه ووایې دا څه دی؟ دا حرام دی. دا معنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فمن اتقى الشبهات، دا مطلب دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک د شبهاتو نه ځان لرې وساتي فقد استبرأ لدینه،
نو ده د خپل دین حفاظت وکړو. د څه حفاظت یې وکړو؟ د دین. او دا خبره ته بار بار کوم ګورئ، شبهه هله راځي چې دلیل نه وي. شبهه کله راځي؟ چې دلیل نه وي، علم نه وي. نور چې یو سړي سره علم وي او دلیل وي نو بیا پکې دې شبهې مبهې نشته. لکه زه تا ته اوس داسې ووایم چې دا کار حرام دی، دا کار مکروه دی، او دا کار بعض علما وایي چې مباح دی، او تا سره ټوس دلایل درته معلوم دي، نو ستا دپاره شبهه نشته. بیا چې کومه یو تا ته واضحه ده دلایلو په رڼا کې په هغې عمل کوه. لکه اوس ماته یو کس داسې وایي، هسې مثال چېرې دا کار واجب دی، او بعض علما وایي چې دا کار مستحب دی، او بعض وایي چې دا کار جایز دی، او ماته دلایل معلوم وي چې دا کار جایز دی، نو بیا زما دپاره پکې شبهه پاتې نه شوه. زما دپاره بیا احتیاط هم دقه دی چې په دلیل به عمل کړي. خو دا مسله موږ د چا دپاره بیان کړه؟ چې چا سره علم نشتی. شبهه د هغه چا سره ده چې د چا سره علم نشتی، د چا سره دلیل نشتی. شبهه د هغوی سره دا خبره ګوره یاده کوي، دا بنیادي خبره ده چې شبهه د هغه چا دپاره ده چې د چا سره علم نه وي. فقد استبرأ لدینه وعرضه. کم سړي چې ځان د شبهاتو نه وساتو، احتیاط یې وکړو، نو دې سړي حفاظت وکړو د خپل دین او د خپل څه، د خپل عزت. د خپل عزت په خیال کې. عزت څنګه وري؟ دې سره عزت خرابېږي. بارک الله فیک. ته ګوره اوږدې او تکړه یې چې ته نه اوږده کېدې ته به څومره تکړه وي. او که نه احتیاط کوه. نه مطلب دا شو چې د خپل عزت خیال وکړو. څنګه؟ اوس یو سړی دی په داسې کارونو کې پرېوتی دی چې هغې کې شبهې دي، چې دا به حرامي او که دا به مباحي، که دا به مکروه او دی به کې پرېوتی، دی به کې پرېوتی، او خلک یې ویني دی په دغه کارونو کې نښتی دی. عزت یې خراب شو که نه شو؟ اوس خلک خو شبهه کې دي چې دا کار حرام دی که مباح دی، او دی به کې پرېوتی دی، او خلکو حرام پورې نښتی دی. وګوره په حرام پورې نښتی. احتیاط په کارو چې دی دې کار نه ځان لرې کړی وی. احتیاط دغې کې وکړه، نو عزت یې څه شو؟ عزت یې ګډوډ شو. او د عزت په خیال کې څوک ته باندې غلط ګمان ونه کړي، عزت یې خراب نه شي. مسلمان سره ګورې عزت قیمتي شی دی، د دې به حفاظت کې، د دې به خیال کې. هسې هغه حدیث خو تاسو ته معلوم دی، صحیحینو کې دی، چې کله صفیه ورله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته په اعتکاف کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف کې وکړ، او دی خواله ورغله او تپوس یې ترې کوه، یعنې حال احوال یې معلومول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لا تعجلي، تعجیل مه کوه، زه به دې بیا واپس ورسوم کور ته، شپه ده زه به دې ورسوم. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو، د انصارو دوه کسان روانو، وی فنظرا الى النبي صلی الله علیه وسلم، دواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتل، ثم اجاز به تهجي وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل تعالیا، دی خوا راشي. یو روایت کې راځي علی رسلکما، رو ځئ، انها صفیه، دا ګوره صفیه زما ښځه ده. هغه ورته سبحان الله یا رسول الله. مطلب دی سبحان الله یا رسول الله، مطلب یا رسول الله موږ په تاسو باندې بدګمان خو نه کوو. موږ دا تیز هم د دې د لاسه شو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله وی، او د هغه سره به یې څه کاري، د هغه سره به یې څه خبرې، او راشي ته ترې مخکې شي، ته ترې واوړه. دا د دروند انسان کاري، دا د دروند انسان دا صفتي. کله چې څوک ویني د هغه سره ښځه روانې، لور ورسره روانې، خور ورسره روانې، نو دی سفر خپل مزل څه کړي؟ مزل تیز کړي، واوړي. خو یا رسول الله مونږ دا ګمان په تاسو خو نه کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده، خو ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا وینه ګرځي. واني خشیت ان یلقي فی انفسکما شیئا، او زه یېرېدمه داسې نه چې ستاسو په زړه کې څه واچوي. ګوره اوس دې کې د پیغمبر سره د څه غم دی؟ د خپل عزت غم دی ورسره.
د شبهاتو نه به ځان لرې ساتي چې عزت دې ګډوډ نه شي، دین دې ګډوډ نه شي. فقد استبرأ لدینه وعرضه، نو د حفاظت وکړو د دین او حفاظت یې وکړو د څه؟ د عزت خپل. ومن وقع فی الشبهات، او څوک چې په شبهاتو کې پرېوتو، یعنی په مخ یې دغه کار دی چې په داسې کارونو کې پرېوځي چې هغې کې شبهې دي. وقع فی الحرام، نو دی په حرام کې په اصل کې پرېوتو. د دې څه معنی شو؟ معنی دا ده یعنی کم سړی چې په شبهاتو پورې نښتی او په هغې کې پرېوتی. شبهات موږ څه ووایي چې حقیقت ته حلال او د حرامو ته نه معلوم، چې دی کله په دې کې پرېوتو نو دی لار کولاو کړه، دی به حرامو ته ځي. او بعض علما وایي معنی دا ده چې کم سړی په شبهاتو کې پرېوځي نو اکثر دی په حرامو کې پرېوځي، ځکه چې بیا د دین هغه باک نه لري که نه، بس ورځپي. دا چې ورځپي اکثر په څه کې پرېوځي؟ اکثر په حرامو کې پرېوځي. دا ډېر بنیادي نصیحت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ډېر بنیادي نصیحت دی چې کومه خبره کې درته شبهه وه نو د خپل دین حفاظت به کوې. ګورې دا نه چې د خواهشاتو تابعداري پکې کې. لکه اوس مثال سندرې حرامې دي که نه د حلال دي؟ بعض مولیان نن سبا نوي راوتي دي او بعضو زړو کې هم دا قول شتي، کمزوره شاذ قول دی چې سندرې اورېده څه دي؟ جایز دي. اوس ستا مخې ته دا مسله راغله چې سندرې اورېده حرام دي که سندرې اورېده څه دي؟ جایز دي. احتیاط څه کې دی؟ حرام. ځان ته لرې وساتې. ځکه که جایز شي، هسې ګوره واوره، که جایز شي موږ به داسې وایو چې صحیح جایز شو او تا وایه نه اورېدې نو ګناهګارېږي؟ نه ګناهګارېږي. که بالفرض دا جایز وي او تا وایه نه اورېدې ګناهګارېږي؟ نه ګناهګارېږي. ښه که دا حرام وي او تا واورېدې ګناهګار شو که نه؟ نو احتیاط په څه کې و؟ احتیاط دغه وي چې تا وایي دا حرام دی، ځان لرې ساته. د هغه کار دی چې ما دا زه هغه سړي خبره کوم چې چاته شبهه وي، نور دې کې شبهه نشته چې سندرې حرام وي. دا خو هسې ما مثال ذکر کړو، دا خو ما هسې یو مثال ذکر کړو. پوه شوې که نه؟ ښه. ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، او څوک چې شبهاتو کې پرېوتو، شبهاتو ته نږدې نږدې کېدو، اخره کې په څه کې پرېوځي؟ په حرامو کې پرېوځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا مثال ورکړی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هغه به په مثال باندې ملګري پوه کول. او دا د اوچت استاذ صفت دی. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاذ نو اوسه رښتینه معاویه بن الحکم رضی الله عنه، هغه چې کله هغه یو سړي پرنجې وکړو الحمدلله وی هغه ته یرحمک الله مانځي کې دننه، نو صحابه کرامو چې کله سلام وګرځو ټولو ورته بد بد کتو، ته مانځي کې به دې پوره خبرې شروع کړي دي. هغه وایي نو پیغمبر زما خواته را روان شو او په ما باندې یره ښه ډېره شوې چې پیغمبر روان دی، خو اب هم دقه خبره کوي چې تا څه کول؟ وایي چې کله راغی په ما یې لاس کېښوی، ما ته وایي چې معاویه وي، ما وایي چې یا رسول الله حاضر یم. وایي چې مانځه کې دا خبرې څوک نه کوي، مونځ خو دې دپاره نه دی، برای خبرې پکې مه کوه. نو بیا قسم خوري، وایي زما دې په هغه ذات قسم چې پیدا کړی، ما د پیغمبر په شان استاد چېرته نه دی لیدلی. داسې استاد هغه بنډچي چې راغی عربي او بدو او جومات کې چې میچازي ودرېدو، جومات کې ښکلې ګوټ کې میچازي وکړه او درس روان. پیغمبر نصیحتونه کول، هغه پکې هلته میچازي وکړه. صحابه کرام پاس شول، دا څه چغې کړې ټول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تزرموه، اوس پې میچازي مه پرېږدئ، په بل نقصان کې ورچوي. هغه څه نقصان چې کېدو هغه شوی دی، یعنی جومات څخه کېدو یره وه، جومات څخه شوی دی. اوس چې پې ته میچازي بندې کړې نو بدني نقصان ولې مه ورکړې؟ نو پرېږده اوس چې څه یې کړي هغوی کړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه پې واړوي په داسې، نو بیا دې د پیغمبر سره پاتې شو.
او دا دعا یې وکړه وی اللهم ارحمني ومحمدا، یا الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه. باندچیانو د پیغمبر نوم اخیستو دقه شي. ولا ترحم معنا احد، او دې ناستو کې یو مه بخه. ولې ځکه چې هغه د پیغمبر دغه اخلاقونه متاثره شو چې دا څنګه استاد دی. نو پیغمبر ناشنا استاد و. اوس یو سړی شبهاتو ته نږدې کېږي، په حرامو کې پرېوځي، د دې خبرې د رانږدې کولو دپاره یو ناشنا مثال بیان کو. کالراعي یرعى حول الحما یوشک ان یرتع فیه. وی د دې داسې مثال دی، یو شپنکی دی، ګډې بیزې راویستې دي او د داسې ځي خوا کې ګرځئ را ګرځئ چې هغه ځای تک شین باغ دی، ښکلی پټی دی، خو هغه کس ته ګیر چاپېره حدود اچولی دي، شپول دې تاو کړی دی، یا څه شی دې تاو کړی دی چې دننه به څوک نه راځي. او دا ځوان ولګېدو ګډې بیزې کوم ځای ته راوستې؟ همدقه ځای ته یې راوستې. پیغمبر وویل یوشک ان یرتع فیه. یره اوس د څه ده؟ د ګډې بیزې به ورشي دننه. نو د ګډې بیزې پکې حدود پېژني. ته اوس ګډې بیزې دې راوویستې او خوا کې درته د یو کس پټی دی چې مثال کې د هغه نوم خالد دی، او ګډې بیزې دې پرېښودې، اواز دې پې وکړو د خالد پټي ته وانه وړئ. هغوی حدود پېژني چې د خالد پټی د کوم ځای نه شروع کېږي. غلطي د چا وه؟ غلطي د شپنکي وه. ته چې ګډې بیزې دې کې اخوا دېخوا کې خو ورپرې به وځي که نه. پیغمبر تا ته وایي ته چې د شبهاتو خوا او شا کې ګرځې را ګرځې ورپرې وځي به پکې یو ورځ. دی مطلب دی. څومره ښایسته مثال چې ته د شبهاتو خوا او شا کې تاویږې را تاویږې، یو ورځ به هم په دقې کې پرېوځي، په دې حرامو کې به پرېوځي. الا وان لکل ملک حما. د هر باچا یو ناغه ده، حدود دي. هر باچا حدود دي که نه دي؟ د ټول نه ګډ حدود کم وي د ملک حدود، دا د باچا حدود نه. هر باچا د خپلې باچایي دپاره څه ور اچولي؟ حدود یې اچولي چې پته لګي چې د دې ځای نه د دغه ځای پورې دا زما ملک دی، دې ته څوک دننه نشي راوړېدی بغیر د اجازت نه، بغیر د اوراقو نه. ته د هغه دا حدود نشي کراس کولی. دا خو عام باډر خلک چې خاصو دي، لکه مثال کې ستا ځمکه ده، د هغې نه دې دیوال چاپېره کړی یا بل ځای دی او داسې ځای بیا. الا وان حما الله محارمه. الله هم دقه شان حدود یې ښودي دي. هغه حدود د الله څه دي چې هغې ته به نه نږدې کېږي؟ هغه څه چې الله حرام کړي دي. څنګه چې د دنیا باچایانو حدود یې ښودي دي، باډر یې جوړې کړي دي، دغه شان الله هم حدود دي. الله هم باډر یې ښودي دي، الله هم پولې یې ښودي دي، هغې ته نشي نږدې کېدی. هغه پولې څه دي؟ هغه څه چې الله حرام کړي دي، هغې ته نشي نږدې کېدی. او په دې کې د یو ښکلی حدیث ووایم، ډېر خوندور حدیث دی، ډېر مزېدار حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، مثال یې ورکړی دی نیغې لارې، کومه چې د الله لار ده. دا یو نیغه لار ده او د دې لارې یو طرف ته او بل طرف ته دیوالونه دي. نیغه لار ده، ذهن کې دا نقشه جوړه کړئ. نیغه لار تللې ده او یوې غاړې ته او بلې غاړې ته څه دي؟ دیوالونه دي. ښه، په دې دیوالونو کې دروازې دي، هغه دروازې کولاوي دي. فیهما ابواب مفتحه، هغه دروازې کولاوي دي. وعلى الابواب سطور مرخا، او په هغه دروازو باندې پردې راځوړندې دي. وعلى باب الصراط داع، او دې لارې چې کومه دروازه ده، دې غټې لارې، په دې باندې یو داعي دی،
یو اواز کوونکی پې دی هغه څه وایي وایي یا ایها الناس ای خلکو ادخلوا الصراط جمیعا ټول ورننوځي په څه په دې لار باندې دغه نیغه لار چې ده ولا تتعرجوا کږېږي راکږېږي به ترې نه ګورې او یو بل داعي دی یو داعي خو دا دی دی په دروازه ولاړ دی غټه دروازه باندې یو بل داعي دی هغه په دې لار باندې له پاسه دی او هغه وایي کله چې څوک راشي او د دروازې کولوي هغه وړې وړې دروازې چې دي نو هغه ورته وایي حق هلاک شي ګوره کولاوي نه کې فانک ان تفتحه تلجه که دا دروازې دې کولاو کړه دننه به ورولېږي ګورې نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو دې مثال وایي دا لاره چې ده دا لاره دا اسلام دی دا ښی طرف ته او ګس طرف ته چې دیوالونه دي دا حدود الله دي دا د الله پولې دي دغه الابواب المفتحه د دیوالونو کې چې ورونه دي او هغه څه دي کولاو دي دا دي محارم الله هغه کارونه چې کوم الله حرام کړي دي دا کوم داعي چې دغه دروازې سره ولاړ دی او خلکو له دعوت ورکوي چې راځئ راځئ ورننوځئ دا دی کتاب الله قرآن کوم داعي چې په دې پول له پاسه دی چې څوک دې دغه ته وردننه کېږي دې دروازې ته دې وړو وړو دروازو ته هغه پردې چې پرې راځوړندې دي چې هغې ته وردننه کېږي ورته وایي نه نه دننه ګوره لاړ نه شي وبه ولېږي دا دی واعظ الله فی قلب کل مسلم د هر مسلمان په زړه کې د الله د طرف نه یو نصیحت کوونکی دی او داسې یې ګورئ کله چې ته ګناه کوې ضمیر دې منع کوي که نه منع کوي زړه دې وایي دا کار څه دی صحیح نه دی که کوي هم خو زړه کې مني چې دا کار څه دی دا کار غلط دی اوس دې ځای کې دا دروازې چې دي دا محارم الله دي هغه څه چې الله حرام کړي دي او په دې باندې دا پردې څه دي دا پردې دې ته حمه ویله کېږي دا الله هغه حدود یې ښودي چې بهی د دې پردو نه ګوره وانه وړئ ځکه که دا پرده دې کولاو کړه او دننه واوړېدې نو په حرام کار کې به واقع کېږي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مطلب دی بیا وایي الا وان فی الجسد مضغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خبردار په زړه کې څه ده په بدن کې یو ټوکړه ده الا وان فی الجسد مضغه هغه مضغه چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادوي هغه زړه دی وایي کله چې دا ټوکړه د جسم برابر شو ټول جسم به برابر شي او که دا فاسده شو نو ټول جسم به څه شي فاسد به شي الا وهي القلب وایي دا زړه دی دا څه دی دا زړه دی یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم التقوا هاهنا تقوا کوم ځای کې ده په زړه کې ده معنی دا ده چې څوک د دې شبهاتو نه ځان بچ کول غواړي نو په زړه کې به تقوا راولي چې په دې زړه کې دې تقوا وکنه د شبهاتو نه به ځان لرې وساتي او چې په دې زړه کې دې تقوا نه وه نو نه ځان د شبهاتو نه ساتلی شي او نه ځان د حرامو نه ساتلی شي بنیاد دا دی دا زړه دا بنیاد دی او چې کله پروا دې نه کوله نو دا بنیاد به دې هم ګډوډ شي دا بنیاد به دې هم ګډوډ شي او چې بنیاد ګډوډ شو زړه ټول بدن ګډوډ شو حدیث کې څه راځي د حذیفه رضی الله عنه حدیث دی موږ څو څو پیرې ویلی هم دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حاصل د خبرې چې کله انسان ګناهونو کې واقع شي او د فتنې په زړه باندې راشي نو په دې زړه کې یو معمولي ټکی تور غونته کې ولګي او چې څوک ته انکار وکړي او ځان لرې ساتي د هغه زړه تک سپینې حتی تصیر علی قلبین نو زړونه دوه قسمه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو هغه زړه دی چې د سپین کاڼي په شان پړقېږي سم دا هغه زړه دی چې د فتنو نه ساتلی شوی دی
دا هغه زړه دی چې د ګناهونو نه ساتلی شوی او دویم هغه زړه دی والآخر اسود تک تور شوی دی بل حدیث کې وضاحت داسې راځي چې دی څومره ګناهونه کوي نو دا داغ زیاتي تر دې چې د ټول زړه راونیسي نو دا زړه بیا نه ښه کار پیژني نه بد پیژني بلکې الټه شي ښه ته بد وایي او بد ته ښه وایي دا زړه نه دی ګوره باچا دی دا زړه باچا دی بلکې علما وایي بعض علما دا وایي دا خبره صحیح نه دی چې زړه داسې دی لکه باچا وایي دا نه دی صحیح ولې وایي ځکه چې کله داسې کېږي چې د باچا خبره نه منلی کېږي داسې که نه کېږي او شوي هم دي چې په بعضو وختونو کې د باچا خبره نه ده منلی شوې خو د دې زړه خبره د اندامونه لازم مني کېدی نه شي چې دوی د یو وخت کې د هغه نه انکار وکړي کېدی نه شي چې دا اندامونه دي د دې بدن دا اندامونه یې د دې زړه د اوامرو نه انکار وکړي دا نه شي کېدی د دې خپل زړه حفاظت کوئ ګورئ دا زړه چې برابرو بدن به دې برابري ښه بعض وایي وګورئ پیغمبر ویلي چې الایمان هاهنا ایمان کوم ځای کې دی ایمان دلته لکه ږیره ولې نه پرېږدي ایمان وایي زړه کې پکار دی دا ښځه ولې پرده نه کوي وایي دا چې ایمان په زړه کې دی پرده اصل وایي چې د زړه پکار ده و دې ته څه ضرورت دی د مخکې ورځو کې چا څه ورکړي وو چې د یو عالم تذکره یې کړې وه ما نه خو د عالم نوم ذهن نه ووتو وي هغه باندې چا اعتراض وکړو چې نه هغه چاته نصیحت وکړو چې ته ږیره ولې نه پرېږدي ډېر هوښیار انسان و هغه باندې هغه ته یې نصیحت وکړو د هوښیار انسان ته ته ږیره ولې نه پرېږدي نو هغه ورته اصل ایمان زړه کې پکار دی نو هغه ورته بیا حیا هم په زړه کې پکار دی نو دا پرتوګو کمیس ته ولې اچوي دي دا صحیح خبره ده د حیا ځای بیا زړه دی دا ظاهري دي ځان سره پټ کړی دې حدیث کې رد دی په د خلکو باندې څنګه رد دی وګوته کېږي پیغمبر وایي چې دا زړه برابر شي بدن برابرېږي چې زړه خراب شو بدن خرابېږي مطلب دا دی وایي چې په زړه کې د ایمان وی په اندامونو به ښکارېدی په زړه کې چې ایمان وی ظاهره کې به ښکارېدی په زړه کې نشتی ځکه ظاهره کې نشتی یو سړی ږیره یې پرېښودې ده یو سړی 5 وخته لمونځ کوي یو سړی د الله عبادت کوي یو سړی علم زده کوي یو سړی علم کوي یو سړی ذکر او اذکار کوي یو سړی د الله په لار کې پیسې لګوي دا ټولې نښې دي د دې چې دنه بنیاد برابر دی یو سړی هر سهار کره مخې تک شین نیولی او پیسې په ځان پسې راکاږه او ښځه یې پرده نه کوي او جینه اصل ایمان دا هر څه دلایل دي په دې باندې چې دغه اصل ځای چې دی دی پای کې ایمان نشته کوي کې ایمان وي دی برابر وي دغه شی او دا ډېره خطرناکه خبره ده ګورې ډېره خطرناکه ولې وایي یوازې اسلام په ږیره کې دی وایي داسې که نه وایي یوازې اسلام په دې کې دی چې پنسې د ګیټو نه بره ساته یوازې اسلام د زنانه په پرده کې دی ورته وایي نه اسلام په دې کې نه دی خو دا ږیره پرېښوده په اسلام کې دي دا پنسې د ګیټو نه بره ساتل په اسلام کې دي د زنانه دا پرده په اسلام کې ده او دا دومره خطرناک خبرې دي یو ورځ به ورو دا خبره روانې تا ته به دا وایي مانځه ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه ته پکار ذکر او اذکار ته هم ضرورت نشته اصل ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه ته د الله په لار کې خرچې مه لګوه خرچې مه کوه اصل ایمان دلته پکار ورو ورو ټول دین پرېږده ټول دین پرېږده او ډډه ولګوه لکه څنګه چې دا پیران میراني که نه فاسق فاجر به وي زموږ په سوات کې یو ډېر مشهور و نو ږیره هم نه وه او د هغه سره یو ځان سره یو بانګي ساتلی و موږ اودسې نه کوو خبیث پلید انسان اکثر دا ویجي او درجې ته ورسېدو وي صوفیو د هغوی هغه قصې دي
نو وی دی جي دی هر منزل په دې بانګي باندې مکې ته ځي خو منګې نه یو او ګیره د دوی دومره ښایسته ګیره خو موږ ته نه ښکاري نو دا خو بس شو بس خپل باندې واچو موږ کوو چاته نصیحت کوو چې لکه دا ګیره لکه پرېږدو یا وایي چې شتي خو تا ته نه ښکاري چاته نصیحت هم نشي کول یا نصیحت کوو هغه به وایي چې نه زړه زما برابره دی یو بس غلی به شو ځکه چې هلته ظاهر که موږ چاته ګورو چې لکه ته ولې منځه کې نه وي اصل ځای وایي دا دی چې دا برابري که نه او بس ویم داسې ته ته لمونځ اودس نه کوې وی دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ځه تا ته به داسې ووایي دوکه ورکول په اسلام کې څنګه دي ته ورته دا حرام دي نو زمونږ غنډیوالان چې لمونځ کوي هغوی دوکې ورکوي ښه نو دا خو یو ګناه ده کوي ته اوس د دې دلاسې سوی وایي نه زه لمونځ نه کوم داسې فخر به پرې وکړي یاد زه لمونځ نه کوم خو دوکې هم نه ورکوم د یو سړي د ګناه دلاسه ته دا بانې جوړې چې زه منزل نه ځم دا په اصل کې ما ته اوس ته وایي چې دننه بنیاد څه دی دننه بنیاد خراب دی نو د زړه ډېر اهتمام کوئ یو حدیث کې داسې راځي دا حدیث یقیني ځای هم تاسو به اول پرې راوړئ امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل القلب مثل الریشه تقلبها الرياح بفلات پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د زړه مثال د یو باڼه په شان دی څنګه سیلی الوزیر کم طرف ته چې بوزي یو طرف ته اوچته بل طرف ته اوچته نو دغه شان د خپل زړه اهتمام کوو دا ډېر ژر ګوره راوړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کومه دعا ډېره غوښته یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك کله چې د ام سلمه تپوس کو یا رسول الله دا دعا ته ډېره زیاته غواړي ولې به نه غواړي وان القلوب لتتقلب ام سلمه زړونه خو اوړي وایي بیا ورته هغه وضاحت یې ورته وکړو چې کله هغې ته تپوس کو زړونه اوړي پیغمبر ورته او زړونه اوړي دا ټول زړونه چې کوم دي دا وایي د الله په دوو ګوتو کې دي د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه اړې هغه طرف ته یې واړئ نو د خپل زړه ډېر اهتمام کوو یو حدیث کې داسې راځي دا هم ډېر عجیبه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د آدم بچی سحر کي موږ کې چې هر سړی سحر کي فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا دا ټول بدن ټول اندامونه دي ژبې ته وایي وایي ویرېږه د الله نه زموږ په باره کې که ته سیده وي موږ به سیده یو او که ته کږی شوې نو موږ به څه یو موږ به کاږه یو چې ژبې ته دا وایي نو زړه ته به څه وایي زړه خو بیا باچا دی که زړه خو بیا د ژبې نه هم زیات زور دی نو ځکه د دې خپل ژبې عفوا د دې خپل زړه ډېر حفاظت کوئ دا یو فایده د دې حدیث نه راوځي مقصدي خبره په دې حدیث کې څه وه شبهاتونه به ځان لرې ساتي دا مقصدي خبره ده بله دې څه فایده راووته زه غواړم تاسو د فایدې بیان د زړه اصلاح پکار ده بله څه فایده وه شبهات چې د مخې ته رالو نو احتیاط به پکې کوې دا یې معنی شو احتیاط به کوې ځان به د شبهاتو نه لرې ساتي د خپل عزت به خیال کوې د الله د حدودو به خیال ساتي کم سړی چې د شبهاتو خوشا کې ګرځي مثال د هغه شپنکي د ګډو بیزو دی چې هغه راوستي دغه ځای کې پرېښودي خو دننه به پکې ورشي که نو دا سړی به هم یو ورځ په دې شبهه په حرامو کې څه شي واقع شي بله څه فایده پکې وه حرام واضح دي او حلال هم واضح دي بله څه علما د دې شبهونه الله ساتلي دي وجه دی چې راوي سره علم دی
ها کیدای شي چې یو مسله کې ورته راشي خو نور په عام مسلو کې هغوی پوهه دلته چا څه وي څنګه چې زړه دې برابر ټول بدن به برابر ډېر خلک په دې شبهو نه پوهېږي نو ځکه دا خبرې به نه کوي چې ډېر خلک داسې وایي او لږ خلک دا وایي دا تله به نه استعمالوي بلکې دې ته به ګوري چې د چا سره دلیل او چا سره نه دی بارک الله فیک بل څه فایده دې درس کې وه څنګه چې د هر باچا ناغی نو دغه شان د الله هم ناغه ده او د الله ناغه څه ده هغه کارونه چې حرام کړي دي بله څه فایده پکې وه او یو پکې موږ ته د درس کې هغه حدیث بیان کړی شو چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام مثال یوې لارې سره ورکړی دی او هغې ته سیډونو ته دیوالونه دي او په هغې کې دروازې دي او په دروازو باندې پردې دي بله څه فایده پکې وه بچو سره به عدل کوئ بارک الله فیک څنګه الله کتاب او ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه کوم داعي چې دعوت ورکوي چې په دې لار ورننوځي نو هغه داعي څوک دی هغه قرآن دی الله دا کتاب دی نو دا بس فایدې په نی درس کې او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د 9 نمبر حدیث نه شروع کوو او په دې حدیث کې 2-3 مسلې پاتې شوي د پر روان درس ته پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله دې موږ د حرامونه او د شبهاتو نه دې الله موږ لرې ساتي الله دې زموږ د دین او زموږ د نفسونو او زموږ د مالونو زموږ د بچو زموږ د بیبیانو دې الله حفاظت وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين